سلام ستړي مشه وخت مو په خیر پام وکړئ څو میمو خبرونو ته امرالله صلی وی حکومتي ادارو کې د فساد پر ضد مبارزه هم پیلوه. د جمهور ریاست د لومړي مراسیال په مشرۍ د هر ورځ سهارنیو ناستو څخه امرالله صلی نن په خپل خبرو کړو فیسبوکي معلوماتو کې خبر ورکړی دی او ویل دي چې نور به په حکومتي ادارو کې د فساد پر ضد مبارزه هم د دوی د ټیم پر غاړه وي. امرالله صلی ویل چې په دې تړاو ورته ولسمشر هم هدایت ورکړی او مبارزه به جدي وي. عبدالهادي ارغندیوال وایي که مو رایه راکړه ملي عواید تر 400 میلیارد افغانیو رسوم. د مالیې وزارت لپاره نماند وزیر عبدالهادي ارغندیوال وایي دوی له فساد سره جدي مبارزه پیل کړې ده چې له امله به د افغانستان ملي عواید ډیر شي. نوموړي چې نن د ولسي جرګې په غونډه کې د باور رایې اخیستو په موخه وکیلانو ته خپل پلانونه تشریح کول وویل په افغانستان کې د مالیې باسینې او اقتصادي وده پر وړاندې تر ټولو ستر خنډ فساد دی او دغه وزارت د فساد پر وړاندې جدي او هرړخیزه مبارزه پیل کړې ده. نوموړي وویل چې همدا اوس د فساد ضد جګړه روانه کړې ده او په دې برخه کې د حکومت او پارلمان ملاتړ غواړي. بلخوا حنیف اتمر وایي تر سولو وروسته هم د جګړو او ترهګرۍ خطر شته دی. د هیواد د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي سره له دې چې د سولې لپاره هیلې ډېرې دي خو د سولې له راتګ سره د ترهګرۍ خطر شته دی. د په خبره تر سولې وروسته به هغه ګڼې بهرنۍ ډلې په افغانستان کې ترهګریز فعالیتونه ترسره کوي او د دې اړتیا ده چې د ترهګرۍ په ختمولو کې نړیوال او سیمې هیوادونه همکاري وکړي. او طالبان وایي د ډله په افغان حکومت کې د ځینو کړیو په همکارۍ په چرخي پله زندان کې د دوی پر بندیانو د برید پلان لري. وسلوالو طالبانو په یوه خپره کړې اعلامیه کې دا کړي چې په چرخي پله زندان کې ګڼ مهم غړي بندیان دي خو اوس د ډله هڅه کوي پر دغه بندیانو برید وکړي. طالبان وایي چې دغه ډلې ته اوس وسلې هم رسیدلې دي او چرخي پله زندان ته یې دننه کړي دي. سرچینه ادعا کوي چې په افغان حکومت کې ځینې کړۍ له داعش ډلو سره په دې کار کې همکاري لري. لیدونکو له ملته مننه ښې چارې.